الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترمو یو ورور دا سوال کړی چې یو څوک کولی شي چې د خپلې ځوانې خواشي سره سفر وکوي. الجواب: محترم وروره، زوم هغه نسی کولی، دا ورته جایزه نه ده چې د خواشي سره سفر وکوي چې هغه دومره مسافه وي 78 کیلومتره. هغه که څه هم د حج سفر وي یا د یو بل ضرورت سفر وي یا مثال د عمرې سفر وي، نو ورته جایزه نه ده. که څه هم د دوی په منځ کې خو نکاح ابدالابد حرامه ده، خو دا نن دور هغه د فساد دور دی. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله ویلی دی چې د نن زمانې په دور کې نو یا د خپل ځوانې خواشي سره یا د رضعي خور سره سفر کول ناروا او ناجایز دي، او هم په دغه قول باندې فتوا هم ده. نو تاسو ته دا جایزه نه ده چې د خپل خواشي سره دغه سفر وکوي، ځکه یو خو دغه مسائل ډیر سخت دي چې هغه ته حرمت مساهرت ویل کېږي، چې کچیرې د خواشي د بدن یا د لاس یا د بل ځای ګرمایي د سره په سفر کې حس او یا هغه دته خوند ورکړي یا دته شهوت په هغې باندې ورسي، نو پر ده باندې د خپله ښځه هم تر ابدالابده پورې حرامیږي. نو یو خو دغه مسله په دې کې راځي، او دویمه دا چې په شریعت کې هم ورسره جایز نه ده چې څوک سفر ورسره وکوي. رد المحتار دویم جلد صفحه 158، الفتاوى الفيزية اول جلد صفحه 78. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.